مدام خان صاحب کاغذات هم ریډي دي خو یو ګړبړ دی پکې چېرته ګیر نه شو. څه ګډوډ وکیل صاحب؟ د جرنیل صاحب د کینډیډیټ دپاره دا ګریجویشن دا شرط خو بیا ستاسو پکې دا جعلي ډګري څه پرابلم درله جوړ نه کړي مدام صاحب. ټول کیریر خو به دې خراب شي خو ورسره په شرمونو خو شرمېږي. ټول سیاسي خلک خو دې ته ډېر خوشحالېږي چې روزانه د الکترونیک میډیا سیوا کېږي او تاسو پې دا مرکې او تاسو بیا د انټرویوز کوئ او ورسره دې نقصان ته نه ګوري چې د ټي وي والا خو ورکوټې خبره ده مړیم خبر کړي خبر که د دروغ وي که رښتیا وي سړی خو توته تورې کړي که نه. نو دې غم سره به څه کوو وکیل صاحب؟ د پلار نیکه دا سیټ به دونه په اسانه بل چاته څنګه پرېږدم؟ موږ خو دې دپاره په زرګو خلک د ځمکې تای ته کوز کړه. نو څه کې چیف صاحب هم ځمکې ته کوزې سه د ډېر توان مې په دې وزرو کې نشته خو ستا په دې تور کوټ کې د هرې تورې تیارې رڼا شته. که راته څه لاره سمه کړه که نه چې اخر زه داسې بیا څه وکړم زه الیکشن ته ودرېږم او د الیکشن زه وګټم. مدام خان صاحب خور خو ګریجویټ ته کنه هغه ولې د الیکشن ته تاسو نه د کور طاقت به دې په کور کې پاتې شي. وکیل صاحب ستا مننه. اوس به د برې باډې جانداد خان زوی مدام خان د خور ګټې ته کښېني. ستا د انګرېز د قانون منم والله خو د الله قانون دوه تاله ویو هغې له ورکړه بیا څه له غم کوي. وکیل صاحب دلته خبره ده یو او د دوه نه خبره زما او زما د پلار د نیکه د قانون. ستا او ستا د پلار نیکه قانون څه وایي؟ طاقت او یا تخته